حوصله یا صبر دې ته نه وایي چې یو انسان په عام وختونو کې حوصله یا صبر کوي. د انسان د ښه صفاتو معلومات په سختو وختونو کې کیږي چې کله هم په تا باندې سختۍ وي، فشار وي، مشکلات وي، ذهني ټینشن وي یا ډپریشن وي، یو مشر په تا باندې حکم وکړي یا سخته خبر درته وکړي، پلار یا مور یا نور مشران، په هغه وختونو کې بیا ستا د صبر او د حوصلې معلومات کیږي چې ته څونه صبر لري، څونه حوصله لري. وجه دا ده چې کله زموږ په ژوند کې په موږ باندې مشکلات وي، دا مشکلات تر یو حده پورې زموږ ذهن زغملی شي، خو چې کله مشکلات زیاتیږي د دې ترڅنګ د هر یو مشکل زموږ په ذهن باندې زیات تکلیف راولي یا زیات درد پرې راولي. همدغه زیات تکلیف او زیات درد موږ ته قهر راولي، غصه راولي او زموږ زغم او حوصله ختموي. نو که په دغه وختونو کې ته په خپل ذهن کې په خپل ځان باندې تمرین وکړې چې په دغه سخت وخت کې چې زما په ذهن باندې فشار دی او ما ته قهر راغی، خو زه د دې قهر باوجود بیا هم خپل حوصله او خپل ځان کنټرولوم، خپل اخلاق کنټرول کوم، نو ته بیا یو حوصلې او صبر والا انسان یې.